د ایران د استازو مجلس غړي د اوبو د حقابې ترلاسه کولو لپاره باید د افغان کډوالو په اړه خپل سیاست ته بیا کتنه وکړو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ایران د استازو د مجلس غړي محمد سرګزي ویلي چې دا هیواد باید له هلمند سیند څخه د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره د افغان کډوالو د منلو په تړاو خپل سیاست ته بیا کتنه وکړي. نوموړي د ایران اعلامیې خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه د افغانستان له لوري هیڅ اوبه نه دي پرېښودل شوي. دا ویلي داسې ښکاري چې د هلمند د اوبو په کنټرول کې د افغانستان سیاست دوی موخې لري. یو د ارزانې بیې انرژۍ ترلاسه کول او دویم په ایران کې د افغان کډوالو په اړه پر سیاستونو خپل اغېز ساتل. سرګزي ویلي دي چې ایران د 7 میلیونه افغان کډوالو کوربتوب کوي او له افغانستان سره د مرستې لوړه بیه پرې کوي، خو دا هیواد د ایران د ختیځو سیمو د خلکو قانوني حق هم نه ورکوي. د ایران د استازو د مجلس دې غړي ویلي موږ باید حتما د افغان اتباعو د منلو سیاست او همداراز د ارزانه تیلو او اوبو برېښنا ترانزیت او کډوالۍ راکړي ورکړي ته چې افغان لوري ترې ګټه اخلي. بیا کتنه وکړو. د زیاته کړي چې اوس مهال د افغانستان تر 90% زیات وګړي په ایران کې غیر قانوني میشت دي. دا په وینا ایران کولی شي د خپلو داخلي قوانینو له مخې دا کډوال وشړي. د هلمند د اوبو پر سر د طالبانو او ایران ترمنځ د جنجال تر زیاتېدو وروسته دا اندېښنه را پیدا شوې چې ښایي په ایران کې پر افغان کډوالو فشار زیات شي. څه موده وړاندې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د حقابې د نه تامین په تړاو طالبان ته خبرداری ورکړې وو. له بل اړخه طالبان وایي چې د هلمند سیند دومره اوبه نه لري چې ایران ته ورسیږي، خو ایران د افغانستان په بندونو کې د سپوږمکۍ د انځورونو په استناد سره وایي چې دا انځورونه په کجکي او کمال خان بندونو کې کافي اوبه ښایي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعاني هم نن دوشنبه نه هم د زمري په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې ایران لا هم د هلمند په سیند کې د ایران د حقابې د اخیستلو هڅه کوي. د ویل دا موضوع د افغانستان له چارواکو طالبان سره د دوامداره خبرو برخه ده او په دې اړه ابتدایي توافقات شته. موږ هیله لرو چې د افغانستان چارواکي به په دې اړه مسؤلانه چلند وکړي. افغانستان او ایران د هلمند اوبو د ویش لپاره په 1951 کال کې تړون لاسلیک کړی دی. ایراني چارواکي وایي چې د دې تړون له مخې باید په ابي کلونو کې په قانوني توګه له افغانستان سره ایران ته 820 میلیونه مکعب اوبه ولاړې شي، خو دوی ادعا کوي چې ایران دومره اوبه نه ترلاسه کوي.